1940 میلادي کال څخه وروسته پر سیمه د انګریز د واکمنۍ پر مهال ازادي غوښتونکو قوتونو د روسیې پر لور تمایل زیات کړ. سره له دې چې برېټانیا اوږده موده واکمني غوښته، خو په افغانستان کې تر ماتې خوړلو وروسته یې یوازې له فرضي کرښې پورې غاړه د خپلې واکمنۍ د واګو ټینګولو هڅه کوله. خو له 1940 میلادي کال نه وروسته د روسیې پر لور د ازادي غوښتونکو قوتونو تمایل په سیمه کې د برېټانیا سیاست تغییر کړ او هڅه یې وکړه چې په همدې جغرافیه کې د تلپاتې سیاسي حضور لپاره ملتونه وویشي. انګریزانو د خپلو استعماري ګټو د ساتلو او د خپلواکي غوښتونکو اسلامي او غیر اسلامي حرکتونو د له منځه وړلو او یا هم د هغوی د هڅو ناکامولو لپاره د پاکستان په نوم د جغرافیې یو جبر رامنځته کړ چې تر ننه حاکم دی. چې دا پاکستان چې دی، دا پاکستان په حقیقت کې انګریز جوړ کړو. د دوی له دې کار یوه موخه د هند په نیمه وچه کې د ملتونو د ازادۍ سلب کول و چې تر ننه پکې بریالي ښکاري. پر دې سربیره هند قرار د نړۍ د مسلمانانو په یوې عظیمې کتلې بدلیدونکی و چې انګریزي استعمار لپاره دا چاره د منلو نه وه. نو ځکه اړ و چې د دغې کتلې د ماتولو لپاره هم ملتونه وویشي چې بالاخره یې ملتونه تقسیم او د پاکستان په نوم یو هیواد رامنځته کړ. خو د اوږدې مودې شخړو لپاره یې ورسره جوخته د کشمیر مسئله لا ینحله پرېښوده. افغانستان کې ماتې شوې برېټانیا له افغانانو ویره درلوده او پوهېدل چې که دوی تقسیم نشي نو کېدلی شي چې راتلونکي کې د یو لوی ځواک په بڼه راڅرګند شي. نو د دې لپاره یې هم یاد هېواد رامنځته کړ او تر ننه یې د پښتنو د وژلو، ضعیف ساتلو او بې اتفاقۍ دنده مخته وړې. په سیمه کې غرب ته د پښو ټینګېدو یو ځای حتمي و تر څو دوی دلته اوږدمهالې استخباراتي موخې وڅاري. خو د دې لپاره نه افغانستان او نه هم د هغه وخت هندوستان په سیاسي او مذهبي لحاظ جوړ و. نو ځکه یې پاکستان جوړ او د تل لپاره یې هلته خپلې اډې ودانې کړې. پاکستان نن هم د لویدیځ دا ډول لرونکی هیواد دی او دوی ورسره داسې تړونونه هم لري چې د پاکستان له خاورې به د غرب هر دښمن په نښه کیږي. خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د غرب په میشتېدو د سیمې په امنیت، اقتصاد او بین الملتي اړیکو خرابوالي کې د پاکستان رول څه دی؟ په سیمه کې له برېټانیا سره د افغانستان له پیل شویو جګړو سره وضعیت بدل شو او د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې ولسونه راپورته شول. خو پاکستان همغه ولسونه وځپل او تر ننه یې د دوی له وینو سره جفا روانه کړې. دوی د یو ملتي حکومت نه بلکې یو کرایي پوځ په شکل راڅرګند شول چې په سیمه کې جګړې جوړولې او ان خپل سرتیر یې هم ورلیږل. په 1970 میلادي کال کې د بلک سپټمبر په پیښه کې د جنرال ضیاءالحق تر مشرۍ لاندې تر 25,000 فلسطینیان شهیدان شول. داسې راپورونه هم شته چې ضیاءالحق په دې جګړه کې په مستقیم ډول برخه لرله. आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे. इन्होंने ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दून में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे. एक रात में पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है. 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं. बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी. ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं. इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे. फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है. د بلک سپټمبر پیښه په اردن هیواد کې د فلسطینیانو پر وړاندې رامنځته شوه چې د هغه وخت د پاچا شاه حسین په ملاتړ جنرال ضیاءالحق جګړې ته راووت او په دې جګړه کې په ډیر بې رحمانه ډول تر 25,000 فلسطینیان شهیدان کړل. دغه تش په نوم اسلامي پوځ یو پروژه دا هم اخیستي او تر ننه یې پلي کوي چې د ټولو اسلامي مقدساتو فرهنګونو تسخیر به کوي چې څه موده وړاندې ان د هلک له لوري له هلک سره د نکاح کولو قانون هم پاس کړی و. د پاکستان تر ایجاد وروسته په سیمه کې د انګریزي استعمار د اهدافو پوره کولو لپاره اړتیا و چې یوه قوي استخباراتي اداره جوړه شي. نو همغه و چې انګریزانو د پاکستان څرګره اداره یا ISI جوړه کړه. دا اداره په 1948 میلادي کال کې د یو برېټانوي
میجر جنرال رابرټ کاوډري له لوري جوړه شوه. ISI له جوړېدو وروسته په سیمه کې جګړې پلان کولې او له همدې لارې پروژې ترلاسه کولې چې اوس هم د دوی د ماموریت دوام لري. دوی د انګریز په خوښه په کشمیر کې مسلمانان هم د خپلو ګټو لپاره جنګول او د انګریزي ښکېلاک اهداف یې تعقیبول. د ډیورنډ د فرضي کرښې له لاسلیک وروسته انګریزي استعمار په دې پوهېدلی و چې په سیمه کې د خپل دایمي ځایځایګي د خپلولو لپاره ډیر څه کړي، نو په همدې اساس یې د پښتنو د ځپلو پروژه پاکستان ته ورپرېښې وه. دوی نه یوازې دا ستونزې بلکې د کشمیر، د هند او چین، د بنګلادیش او پاکستان او نورو ترمنځ هم همداسې لانجې پرېښي، خو د پښتنو سیمې ورته ځکه مهمې وې چې دلته د دوی پر ضد ټوپک ژر پورته کېده. پاکستان له همغه وخته پر قبایلي سیمو ولکه ټینګه کړه او ټول هغه خلک به یې وژل چې د دوی له پټ ماموریت به یې پرده پورته کوله. په تیرو څو لسیزو کې دوی د پښتنو لسګونه مشران او زرګونه ځوانان شهیدان کړل، څه یې تریتم کړل، له ډیرو یې جیلخانې ډکې دي او دغه راز یې پر دوی د ژوند هر ډول کړۍ راتنګه کړې ده. له اوږدې مودې راهیسې دغه هېواد د پښتونخوا ټولې کاني زیرمې چور کړې، د اوبو برېښنا یې ترې پنجاب ته ورکړه، د ټولو ادارو واک له پنجاب او لاهور سره دی او ټول پوځ یې د پښتونخوا وګړو ته د خپلو دښمنانو په سترګه ګوري چې د هیڅ شي سرپه پرې نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې پښتونخوا کې یوازې 114 مېرمنې وژل شوي دي. د دې نیوز د راپور له مخې یوازې په روان کال کې له جګړو سره سره د پښتونخوا له قانونو نږدې 8 میلیارده پاکستاني کلداري عواید په قانوني ډول راټول شوي، خو لا هم نه ده معلومه چې دغه قانونه په غیر قانوني ډول څومره کیندل شوي دي. د پاکستان ISI نه یوازې دا چې پښتونخوا د قانونو او خدماتو له اړخه صفر کوي، بلکې هلته یې د ګوندونو او قومونو ترمنځ د دښمنۍ ګڼ تخم شیندلی چې دا پروژه یې هم له انګریزي ښکېلاک اخیستې وه. دوی په 2024 میلادي کال کې په کورمه کې شویا او سنیان هم په جګړو کې ښکېل کړي چې څو ورځې یې دوام وکړ. د رسمي شمیرو له مخې په دغه جګړه کې دواړو لوریو سخت زیانونه ولیدل او نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو له دې ټولو سره سره دغه جابر پوځ بیا هم هلته ناکام شوی او نه یوازې دا چې د لوی افغانستان برحقه دعوه یې له منځه یو نه وړلی شوه، بلکې لا یې غښتلې کړه. دوی تازه له سیاسي ګوندونو هم غوښتي چې په خپلو ویناوو کې پښتونخوا د پاکستان برخه یاده کړي. دا د کرنیز سکتور یا کرنې لومړنی تمدني ښار بلل کیږي، خو د پاکستان د پوځ او غلطو سیاستونو نن د نړۍ ناامنه سیمه ګرځولې. دوی دلته اوس د کرکیلې پر ځای د خلکو د وینو بهولو ته کار ویلی او د سیمې ناامنه کولو لپاره د داعش په څیر د نورو ډیرو پروژو پلي کولو مرکزونه ګرځولي دي. البته د پاکستان بلوچستان په مستند سیمه کې د داعش لپاره د تربیه مرکز هم خلاص شوی دی. هغوی له مرکز نه تمویل کوي او هغه د پاکستانی نظامیان تر حمایه لاندې ده. داسې معلومیږي چې دوی د داعش پدیده د خپلې وسیلې په ډول استفاده کوي. मेरा नाम आमिर खान है और मेरे अब्बू का नाम अब्दुर्रबी है और मेरे दाइश में जो मुस्तार नाम था वो सैफुल्लाह है. पाकिस्तान में वो जो मेरा साथी था उसने मुझे दाइश की तरफ दावत दी, उसने मुझे वीडियोस दिखाई दाइश की, इराक और शाम की जो वीडियोस थी, तो उसकी वजह से जो है ना मैंने उसकी दावत को कबूल करके मैं यहाँ अफ़गानिस्तान में आया. वहाँ पाकिस्तान में दावत आज़ाद थी. जब मैं अफ़गानिस्तान आया तो मैंने अक्सरियत नंगरहार में जो है ना यानी पाकिस्तानियों को पाया और यानी दाइश की एक बुनियाद शुरू में जो है ना पाकिस्तानियों ने रखी. دا سیمه له پخوانیو لرغونو وختونو راهیسې د منځنۍ اسیا او بحر العرب ترمنځ د سوداګرۍ لاره وه، مګر د تیرو 13 لسیزو تحمیلي جګړو نن د بلوچو ماشومانو له لاسونو د خولې مړۍ هم غورځولې ده. دا تاریخي سیمه د 18مې پیړۍ په وروستیو کې برطانوي هند د سوداګرۍ لپاره ستراتیژیکه لار بلله، خو د همدې پیړۍ په 2مه نیمایي کې ورڅخه یو شمېر سیمې ونیولې او ځینې ځایي مشران هم یو تړون ته اړ کړل.
کول. له همغه وخته بریتانیا بلوچستان ته همداسې پام را اړولی و لکه افغانستان او نه یې پرېښودل چې دغه مهمه ستراتیژیکه نقطه آرامه پاتې. خو په افغانستان کې تر ماتې وروسته ښکېلاګرو دا پروژه پاکستان ته ور وسپارله. د پاکستان تر ایجاد وروسته خنقلات چې پر بلوچستان واکمن و د یو آزاد او خپلواک لوري په توګه یې خپله واکمني جاري ساتله. خو پاکستان ته دا چاره د زغملو نه وه او د دغې لویې کاني زیرمې، ستراتیژیکې لارې او لرغوني تمدني جغرافیې نیول او د خلکو وژنې لپاره یې مټې رابډ وهلې چې تر ننه یې ورته زرګونه خلک وژلي او تری تم کړي دي. بلوڅو د خپلو ورکو شویو، بندي او وژل شویو لپاره د حق غوښتنې ناره تل پورته کړې، خو پاکستاني پوځي رژیم دغه ناره په ستوني کې وروچه کړې او پر هغو لاریون کوونکو یې هم ډزې کړي چې په سوله ییزه بڼه به راوتل. پاکستان له رامنځته کېدو وروسته تل له افغانستان سره د لستوڼي د مار په څیر چلند کړی او دلته له یو حکومت سره هم جوړ نه دی راغلی. پاکستان فکر کوي چې په افغانستان کې هر حکومت باید د دوی تر لاس لاندې وي او هره خبره یې ومني. خو د دې ستونزو پیل د 1952 لمریز کال راوروسته بربند شو. دوی د اسلامي امارت په تیره واکمنۍ کې هم امریکا ته لار ورکړه چې پر افغانستان برید وکړي او دلته حاکم نظام له پښو وغورځوي. پر افغانستان د پاکستان له فضایي حریم امریکایي الوتکې راوالوتې چې د افغانستان مختلف سیمې بمبار کړي. د برید عملیاتي، لوژیستیکي او استخباراتي خاوره د پاکستان وه او د هغه وخت ولسمشر اعلان وکړ چې دوی د امریکا ملاتړي دي. پاکستان د اسلامي امارت خلاف د جیګب آباد، شمسی، پسنی او دالبندین اډې د امریکا په اختیار کې ورکړې چې له همغه وخته یې پر افغانستان بریدونه پیل کړل او بالاخره د افغانستان د تاریخ یو تور څپرکی پیل شو. اسلامي امارت وپرځول شو او پر ځای د امریکا په خوښه یو حکومت راغی. که څه هم ډیری لوړپوړي چارواکي له پاکستان سره جوړ و، مګر بیا هم پاکستان په ځینو برخو کې ویره درلوده او ترڅنګ یې په داخل کې د پاکستان له پوځي رژیم څخه د افغانانو کرکه په زیاتېدو وه. د 2021 میلادي کال د اګست پر 15مه اسلامي امارت یو ور بیا واک ته ورسید چې ورسره جوخت د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو نظریه د بیا ځل لپاره هم بدله شوه. په لومړي سر کې کابل او اسلام آباد د یو بل ښه دوستان وو او پاکستاني چارواکو هم تګ راتګ افغانستان ته زیات کاوه. خو له ټي ټي پي سره د ستونزو د حل پر ځای چې کله تورونو ته مخه کړه نو دغه ستونزې زیاتې شوې. اوس پوښتنه دلته دا ده چې ټي ټي پي څوک دي او ولې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې وسلې ته لاس کړي دي. ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان د قبایلي سیمو هغه خلک دي چې د پاکستان د پوځي رژیم غلطو سیاستونو پر قبایلي سیمو ولسونو بېدریغه ظلمونو او پر میشت ځایونو یې ړندو بمباریو دې ته اړ ایستل چې په 2007 میلادي کال کې پر وړاندې ټوپک ته لاس کړي او د خپلو حقوقو لپاره مبارزه وکړي. مګر پر ځای د دې چې د پاکستان پوځي رژیم د هغوی حقوق ورکړي وای او پر وړاندې یې له ظلم څخه لاس اخیستی وای، د هغوی په لار ټکولو یې لاس پورې کړ. ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان یې په فردي او ډلهییزه توګه په نښه کړل چې دا چاره تر ننه پورې روانه ده. اسلامي امارت بیا هم د یو مسلمان ګاونډي په صفت پاکستان له ټي ټي پي سره خبرو ته کېناوه او خپله یې د دغو خبرو کوربتوب وکړ. خو پاکستاني لوري به د تفاهم پر ځای د جګړې لار غوره کوله. قبایلي سیمو ته د ور اوښتې خسارې جبران، د بندیانو خلاصون، له قبایلو د پوځ ایستل او پخواني قانون ته د قبایلو ورګرځول یې په مذاکراتو کې د ټي ټي پي مهمې غوښتنې وې چې د پاکستان لپاره یې ګټه تر اوسنۍ جګړې ډېره وه. خو د پاکستان د پوځ د نوي مشر پر راتګ سره دغه هېواد د ټي ټي پي پر وړاندې د جګړې پالیسي غوره کړه چې له ګټې یې ورته تاوان ډېر وکړ. پاکستان له ټي ټي پي سره د ناکامې جګړې فشار یو ور بیا پر اسلامي امارت واچاوه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې ټي ټي پي له فرضي کرښې هاغاړې ده. خو ټي ټي پي به تل دا خبره ډوله او ویل به یې چې دوی په پښتونخوا کې جګړه کوي. له دې سربیرې د افغان کډوالو زنداني کولو او د دوی جبري ایستنې ته مخه کړه چې په سره ژمې زرګونه کورنۍ راوویستلې. خو اسلامي امارت بیا همدا پیغام ورکړ چې د ستونزې اصلي ریښه بل ځای ده. پاکستان په همدې موده کې وخت ناوخت د افغانستان ځینې سیمې هم بمبار کړې او څو ځله یې امریکایي الوتکو ته هم اجازه ورکړې وه چې د دوی له خاورې د افغانستان پر فضا لوټ وکړي. د اسلامي امارت له ټولې حوصلې سره سره پاکستان بیا هم د افغانستان پر خاوره تیری او تجاوز سره مخه کړه او بالاخره یې ان د افغانستان پلازمینه کابل وویشت. پاکستان ته منسوبو ایکس ادرسونو اعلان وکړ چې په دې برید کې د ټي ټي پي مشر په شهادت رسولی. خو نورولي محسود له مقبوضې پښتونخوا یو ویډیویي پیغام ورکړ چې دی لا هم ژوندی
او خپل جهاد جاري ساتي. د مخکې په 9 اکتوبر باندې پاکستاني میډیا او نور دنیا خبره ډېره په زور شروع وکړه چې په کابل باندې پاکستاني چیټو بمبار کړی، په هغې کښې د ما د شهادت خبره شوې وه. اوسه پوره مو ډېر ملګري د هغې تشویش کې دي، اګر چې ما یو سعودي پیغام لیږل د تسلي دپاره پرېښاوه، نو د ملګرو په مشوره زه دې ته مجبور شو چې زه دنیا ته هم، تحریک طالبان پاکستان ملګرو ته هم، د پاکستان عوام ته هم د ویډیو په توسط په ذریعه باندې زه خپل دغه پیغام په داسې طرز باندې نشر کړم. سره له دې چې اسلامي امارت بیا هم د خبرو له لارې د ستونزې د حل غوښتنه کوله، خو پاکستان پر پکتیکا هم برید وکړ چې د افغان حکومت د صبر کاسه یې ډکه کړه او په یو وخت د فرضي کرښې په ټول امتداد د پاکستان پر پوځي رژیم د غچ اخیستنې بریدونه پیل کړل چې په لومړۍ شپه یې 50 پوځیان ووژل، تر 10 زیات یې ټپیان کړل او د 15 پوستو د نیولو ترڅنګ یې ځینې پوځیان اسیر هم ونیول. دغه جګړې نږدې 2 اونۍ دوام وکړ چې د پاکستان په غوښتنه د قطر او سعودي عربستان په منځګړیتوب اوربان وشو او په دوحه کې خبرې پیل شوې. دا مذاکرات د لوړپوړو چارواکو ترمنځ وو چې وروسته یې دویم او دریم پړاو په استانبول کې پیل شو. په دریم ځل مذاکراتو کې اسلامي امارت بیا هم د تفاهم لار غوره ګڼله او د لوړپوړو چارواکو یو هیئت چې مشري یې د استخباراتو د لوی ریاست رئیس مولوي عبدالحق وثیق کوله استانبول ته ولېږل، مګر پاکستاني لوري به د تل په څیر بیا هم د تفاهم پر ځای غیر منطقي غوښتنې کولې. پاکستاني لوري استانبول کې د ډیپلوماسۍ پر ځای سپکه ژبه کاروله او داسې غیر منطقي غوښتنې کولې چې هیڅ د منلو نه وي. دغه پلاوي په واضح ډول ویلي چې دوی له امریکا سره داسې تړون کړی چې د افغانستان هوایي او ځمکنی حریم به د پاکستان له خاورې نقض کیږي او امریکا ته به په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نه وي. دغه هیواد د تیرو 14 لسیزو راهیسې پر ځان بسیا افغانستان نه دی زغملی او تل یې هڅه کړې چې دلته د ثبات پر ځای بدبیني، کرکه او ناامني رامنځته کړي. که څه هم ډیرو افغان حکومتونو له پاکستان سره لومړی د ورورولۍ اړیکې غوښتې، خو پاکستان تل د لستوڼي مار ختلی او افغانان یې هر ځل په دې نیت چیچلي چې بیا ژوندي ونه ګرځي.